د اسلامي امارت تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په زابل کې د ثبت شویو تاریخي اثارو شمېر له 200 څخه تر 28 لوړ شوی. د دغو تاریخي ابداتو له ډلې یوه هم د زابل ولایت د شینکۍ ولسوالۍ د شالم خیلو په کلي کې هغه کلا ده چې د میرویس نیکه پلار شالم خان ته منسوبه ده. د معلوماتو له مخې د یادې کلا 80 سلنه رغنیزې چارې د تیر نظام پر مهال ترسره شوې وې، خو پاته کارونه یې لا هم نیمګړي پاته دي. د شینکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي د دې تاریخي ابدې د بشپړ ترمیم غوښتنه کوي. دوی اندېښنه لري که ژر تر ژره یې بیا رغونه ونسي نو ښایي راتلونکي کې د ورښتونو او نورو طبیعي پیښو له امله د کلا ډېری برخې د ورانېدو له ګواښ سره مخ شي. ورانېږي، دا ناوې دي، دا باران چې اوس ګور تیز باران راسي نو دا خو دستي نړېږي. نو باید دوی چې یو څه کار مانده د هغه وکړي، بیا ښه ډبره ګوره راوړې ده. نو اوس دا خو د میرویس خان نیکه د پلار کلا وه، د شالم خان کلا وه. نو له هغه وخته پاته وه، بیا نو په دې کې د اولاده ډېرېده کلی ځینې جوړ شو. دا کلا را باندې تنګه سوه، دا شاوخوا ووت چې هغه کم کارونه د ورانېدو پر مخ تېرېده. له دغو ستونزو سره مخ باید له امارت څخه موږ دا امید دا هیله لرو چې دا کارونه راته وکوي. بل لور ته د زابل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین مني چې د شالم خان کلا رغنیزې چارې ځنډېدلې دي، خو ډاډ ورکوي چې پاته کارونه به یې ډېر ژر بیا پیل شي. موږ په بار هڅه کړې ده چې د شالم خان کلا رغنیزې چارې پای ته ورسیږي او دا پروژه خلاصه شي. له دې وروسته هم هڅه کوو د ولایت په کچه، د مرکز کابل په کچه، د وزارت په کچه چې د کلا کار پای ته ورسي. امید شته چې په نږدې وخت کې د دې پروژې کار تمام شي. زابل د هېواد د نورو ولایتونو په څېر ګڼې تاریخي ابدې لري. تر ټولو مهم یې د غشي منار، بالایسار، صاحب خان غونډۍ، سورتاک، شالم خان کلا او سلطان ملخي کلا ده. محمد لال امیری، امید رادیو، زابل.